بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ زموږ ویډیو د اوبو د حادثو باره کې دی چې اوبو کې خلک ډوب شي او هغې نه بچ کېدی څنګه کېدی شي. انګلیش کې وایي اټس ا ویری انفارګیوینګ انوایرمنټ. دا څوک بخي نه، اوبه څوک بخي نه. نو دې کې خو ډېر چانس د وفات کېدو شهید کېدو وي. بعضې ټایم پکې خطرناکې بیماریانې هم سړي ته ولګي. اوبو نه هغه خلکو ته خطره چې څوک د سیندونو، دریاونو یا د سمندر غاړې ته اوسیږي یا کشتو کې کار کوي یا کشتو کې سفر کوي یا ډیمونو سره خواته اوسیږي کې کار کوي او یا چېرته کې سیلاب وغیره راشي یا لمباله لاړ شي. اوبه زموږ د ګیر چاپېره په دریاونو کې، سمندرونو کې بعض ټایم غټ لیکس یا ډنډې وي او بعض ټایم سویمنګ پول ته خلک لمباله ځي. نو دا ټول ځایونو کې خطره کېدی شي. د اوبو نه چې کومه غټه خطره ده نو خو اول د ډوبېدو ده چې سړی پکې ډوب شي، وفات به شي. بعضې سویمنګ پولو کې لیټونه لګېدلي یا نور د پمپونو د بجلۍ کنیکشن وي، د هغې نه شاټ لګېدو خطره وي. بعض ټایم اوبه ډېرې زیاتې ګنده وي زموږ بدقسمتي نه په د دریاونو کې یا زموږ چې کوم بیچ سمندر دي یا کراچۍ وغیره، هلته مو اوبه اکثر ګنده وي او هغې نه سړي ته بیماري لګېدی شي. ډېر یخ موسم کې چې په اوبو کې شدید یخني سړي ته لګېدی شي، ته هایپوترمیا په انګلیش کې وایي. څنګه چې ډېره زیاته ګرمي انسان خرابوي او ګرمی ووالو یا نور ووالو، دغه شانتې ډېره زیاته یخني هم د نقصان باعث کېدی شي. بعضې دې کې داسې میانې یا جیلی فش وغیرې چې زهریلی او بعضې داسې چې ډایرکټ دومره غټ چې په انسان حمله کولی شي، لکه شارک اټیک به تاسو اورېدلی چې مختلفو ملکونو کې امریکا وغیره کې بیچز باندې خلک وی خوري. غټې مګرمچې هم کېدی شي. استرالیا کې ډېرې زیاتې کامن دي، زموږ هم بعضې علاقو کې شته د مګرمچ چې هم چې کوم دی دا سړی خوړی شي. دا ټولې څیزونه چې کوم دی د اوبو د خطرو سره ټچ دي. دا یو ټکی چې کوم انګلیش کې دی وایي ورکینګ نیر واټر آن واټر. هر هغه سړي ته خطره ده چې څوک اوبو سره جوخت کار کوي یا اوبو د پاسه کار کوي. د اوبو یو څیز باندې هېر شوی دی، غټو بلډینګونو کې د اوبو ډېرې زیاتې غټې ټینکۍ، د ښارونو په سطح باندې اوبو غټې ټینکۍ. تاسو اکثر به په دې غټو ښارونو کې لیدلي غټې ټینکۍ. نو کوم خلک چې دلته کار کوي نو هغوی ته هم د اوبو نه خطره کېدی شي. ټولو نه اول به مونږ کامن کنټرول میجرز داسې اقدامات چې باندې ټول خلک بچ کېدی شي، سویمنګ پول لپاره او دریا او سمندر لپاره یو شانتي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې څوک اوبو سره کار کوي یا اوبو د پاسه کار کوي یا لمباله ځي، هغه له پکار دی چې لمبا یا سویمنګ ورځي. دا خو لکه بیسیک ټولو نه اول خبره ده. زموږ اکثر خلک داسې چې له لمبا یا سویمنګ نه ورځي، د اوبو خواله لاړ شي او هلته هغه ته حادثه پېښه شي. دې نه علاوه لایف جیکټ به تاسو لیدلي. لایف جیکټ اغوستل غواړي. که مطلب سړي لمبا ورځي او که نه هم ورځي، لایف جیکټ دا فایده لري چې هغه د اوبو د پاسه به وي که وغورځېږي اوبو کې. یو بل څیز یي لایف بوای، څنګه چې ټیر ټوپي، نو دغه رنګه ټیر ټوپي یا لایف بوای میلاویږي. نو هغه په کار ده چې وي سویمنګ پول خواته اکثر وي ورپورې غټ پړی لګېدلي، که څوک خدای مکړه اوبو کې وغورځېږي نو پرې راویستی شي. لایف ګارډ په کار دی. اکثر سویمنګ پولو کې داسې سړی چې هغه ښه ټرینډ او صحتمند سویمر وي، نو که څوک ډوب شي یا راویستی شي. همیشه چې تاسو ماشومان بوځئ لمباله، هغوی باندې نظر ساتئ، د نظر نه یې لرې کوئ. په ښه موسم کې سویمنګ له ځئ. چې ډېر تیز باران یا ډېر تیزه هوا وي نو سمندر کې ډېر زیاتې غټې چپي یا مطلب لکه یخني کېدی شي په سویمنګ پول کې. د سمندر خیال ساتل پکار دي، د موسم خیال ساتل پکار دي. یو کامن خطره چې ټولو ته ده نو هغه داسې ده چې لکه سړی وښویږي اوبو ته وغورځېږي، لکه سویمنګ پول په غاړه لوبې کوي او ګرځي وښویږي او وغورځېږي، یا سیند ته یا سمندر ته وغورځېږي یا کښتۍ کې روان وي او وښویږي. نو دا خطره ډېره زیاته یادی شي، خیال ساتل پکار دی. یو څیز میلاویږي ایمرجنسي لوکیټر یا پرسنل لوکیټرز ورته وایي، دا داسې جی پی ایس غوندې کي. نو دا چې سړي سره وي نو که اوبو کې وغورځېږي نو پولیس والا یا نور د هغه لوکیشن معلومولی شي چې یاره سړی په کوم ځای کې دی. دا خو څه کامن خطرې وي. اوس به یو خطره بعضې داسې وي چې صرف په یو خاص ځای کې لکه سویمنګ پول به مونږ والو، نو هغې کې د بجلو د کنیکشنو نه خطره وي. نو د هغې علاج دا دی چې 220 په ځای ورته 110 سنټر ټیپ بجلي وایي، 110 وولټ وي، خو هغه هم چې کوم دی اے سی کرنټ وي. نو د هغې میکسیمم کرنټ چې کوم دی 55 وولټه پورې او د اوشا د طرف نه 50 وولټه پورې چې کوم دی سړي ته کرنټ ډېر زیات نقصان نه رسوي.
نو دې چې کومې لیټونه یې کوم کنیکشن یې موټر یې نو 110 وولټ سنډر ټیپ پکار دي. هینډریل پکار دی. بعضې سویمنګ پول داسې چې هغه ټمپریچر کنټرول دي چې کوم ډېر یخو علاقو کې نو هغې ته هیټرې لګېدلي ګرمۍ او چې کوم په ډېرو ګرمو علاقو کې نو ته ایر کنډیشنینګ او کولینګ سیسټم لګېدلی چې دی اوبه یخي. سویمنګ پول کې دی د جراثیم وژلو لپاره کلورین او نورې داسې څه دوایانې اچوي نو هغه بعضې ټایم د انسان بدن ته الرجي کیدی شي نو دا دی نه خطرې. د هغې علاج دا دی چې کوم خلک سویمنګ پول مینټین کوي او مالکان یې نو یې ټیسټونه پی ایچ ټیسټونه او نور د کلورین ټیسټونه کوي چې هر ټایم په ټایم کېږي نو چې کیمیکلز پکې زیاتېږي نه او چاته خطر نه وي. یو په اوبو کې سویمنګ پول کې غټ چې کوم دغه دی نقصان دی دا دی چې ماشومان لامبي بعضې ټایم لوی وي نو هغې کې تش اودسمات یې دا ټول کوي او اوبه ډېرې زیاتې ګندوي نو چې هغه صفا کېږي نه او بدلېږي نه اوبه نو دغه چې کوم دی دا یورینیشن دا د بیماریانو باعث جوړېږي ډېرو زیاتو خلکو ته. اوس به راشو سمندر ته. بیچز ته خلک ځي لمباله نو هلته کې مختلف قسمه چپي د اوبو ټایډ ورته وایي، ویوز ورته وایي، سویلز ورته وایي، کرنټس ورته وایي. نو ټایډ خو دا دی چې د 24 غنټو کې د سپوږمۍ په وجه باندې اوبه ښکته او بر راځي څوک خلک سمندر سره جوخت اوسېږي مد او جزرۍ ته او پته لګي. ویوز چې کوم دی د ډېر زیاتې هوا چې کله چلیږي نو چپې راځي او سویلز چې کوم دي نو دا ډېره زیاته غټه چپۍ بعض ټایم دا چې کوم دی 6-10 میټره پورې هم کیدی شي او دا د غټو طوفانونو په وجه باندې راځي. دې نه علاوه بیچز په غاړه غټه چې کوم یو څیز دی نو هغه طوفان دی لکه اوس څنګه چې لږه مخکې ورځو کې کراچۍ باندې تېر هم شو. سمندرونو په غاړه باندې یو غټه دغه چې خطر چې کومه دا څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو شارک فش دی یا ټیک دی او جیلی فش یو فش دی نو هغه زهریله وي. د کینالز ریور دریاونو او د نهرونو په غاړه باندې غټه خطره یو خو دا ده چې موږ چې کوم ښار یا آبادو علاقو سره تېرېږي په کار دی چې ته هینډریل لګېدلي چې ماشومان ورته غیره ونه غورځېږي او بعض ټایم زموږ دریاونه ډېر زیات تیز وي خصوصا لکه سوات کې یا په نادرن ایریاز کې چې کوم دریاونه دي هغه غرونو نه راځي او ډېر زیات تیز وي نو هغې نه سړی مخې سره وړی شي او خدای مکه وفات کېدی شي. د کشتو کې چې کومې غټې خطرې دي نو یو دا ده چې د اورېدو خطره وي ځکه چې یا بعضې ټایم اورلوډ دي کشته اورلوډ دي یا پکې سامانونه ډېر پروت یا موسم سیلاب وغیره راشي هغه وړي او خلک پکې ډوبېدی شي. دا کشته سمندر کې ډېر زیاتې ډوبېږي بعض ټایم تاسو اورېدلي خلک یونان یورپ وغیره ته ځي نو کشته یې ډوبې شي او لوکل کشته هم تاسو اورېدلي بنګلادیش وغیره کې خلک پکې ډېر زیات یي اخترونو په دې موسم کې نو کشته اکثر هلته ډوبېده به تاسو اورېدلي. کشتو کې چې کله هم یی نو خلک پکې چکر له ځي زموږ طرف ته نو دې کې لوبې وغیره یو بل سره غویمې او هارس پلی لوبې نه کول پکار هغې کې چې کوم دی د انسان هغې نه د غورځېدو خطره وي. چې کله تاسو کشته په خپله چلوئ او د هغه ډرایور یا اپریټر در سره نه وي نو سمندر کې ډېر زیات لرې نه دي تلل پکار. د څنګه چې کومې کامن کنټرول میژرز ما ووایي چې لکه لایف جیکټ یا لایف بوای پکار دی. دې کې سړي سره یو شپېلۍ وي بعض ټایم لکه شپېلۍ څوک پکې وغورځېږي اوبو کې نه په شپېلۍ باندې خلکو توجه ځان طرف ته راوستی شي. فلیرز وي د ډے او د نایټ یو لیټ وي ایمرجنسي اوبو کې څوک وغورځېږي هغه لیټ د شپې ښیي او فلیرز داسې یو رنګدار لوګي کوي نو مطلب یې هغه هم انسان ځان ته متوجه کولی شي څوک اوبو کې وغورځېږي او هغه ډز کړي نو پته لګي چې یاره انسان کوم ځای کې دی. د کشتو لایسنس یي د ګاډو په رنګ دی د اپریټران هم لایسنس یي نو پکار دا چې موږ کله کشتو کې ځو نو چې هغه باقاعده حکومت د طرف نه سرټیفاید وي او چې څوک یې چلوي نو یې سره لایسنس وغیره وي. او بل کشته چې کوم دی بلې کشته ته یا بل سمندري جهاز ته ډېر جوخت نه وي ورتلل پکار ځکه چې دوی د ګاډو په رنګ بریک زر نه لګي او دې کې د یو بل سره جنګېدو خطره ډېره زیاته وي. ایمرجنسي کنټیکټ نمبر یې په هر حال کې سویمنګ پول او هر ځای کې ښودل پکار دي او فرسټ ایډ پکار دی چې کسان کوم ځي چې د فرسټ ایډ ټریننګ بیسیک زموږ د هسپتالونو پکار دي چې عام خلکو ته ډېر زیات فرسټ ایډ ټریننګ ورکړي چې په هر کلي کې هره محله کې 5-6 کسانو ته دا ځای په ځای پکار راتلی شي او سی پی آر دی چې څوک اوبو کې وغورځېږي ساه یې بنده شي یا زړه بند شي نو هغه سی پی آر چې ورته وکړي یا ای ای ډي یو مشین دی نه یې په مدد سره روانه بنده ساه روانېدی شي او د زړه دړکن برقرار کېدی شي. یو دوه خبرې به موږ ورسره سوایي وکړو چې بهر ملکونو کې په دریاونو باندې او په نهرونو کې کشتو په وجه باندې ډېر زیات ټرانسپورټ کېدی شي او دا ډېر زیات ارزاني خصوصي طور باندې چې کله اوبه د بره نه په ښکته روانې او کشتۍ پکې را روانې موږ صرف روډونه استعمالوو که موږ خپل نهري نظام او
دریاونه وغیره کشتو کې استعمال کو نو دا زموږ په روډ باندې رش هم کمولی شي او ډېر ارزان هم پرېوتی شي. او بل خبره دا ده چې زموږ د ټولو ښارونو د هر ځای ګند او سیوریج چې کوم دی دا نهرونو ته او واټر باډیز ته غورځېږي په وجه باندې زموږ ټول نهري او دریایي نظام کې میان مړه شو، هر څه مړه شو، نو د یې خیال ساتل پکار دي چې دا موږ صفا کړو. د دې خبرو د یاد دهانۍ لپاره مختلف ځای کې ساینز او انسټرکشنز پکار دي، ایمرجنسي کانټیکټ نمبر یې پکار دي. که څوک په دې کې نور انټرسټډ وي نو هغه HECU کې ویب سایټ یا د امریکي US کوسټ ګارډ ډېر زیات ښه ګایډنس شایع کړي دي، هغه ویلی شي. زما دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ پې وکړئ، ویې ګورئ، دې چینل نورې ویډیوګانې وګورئ پښتو ژبه کې د سیفټي باره کې ښه معلومات دي پکې. څوک چې یعنې بوش یا د نورو کورسونو تیاری کوي یا سیفټي کار کوي دپاره همدا معلوماتي وي. الله حفاظت کولو والا دی، الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.